خو دا ډېر خطرناکه ګناه ده. ګورې دا نور ګناهونه چې دي دا بیا هم سړی پرېښودی شي چې لږ کوشش وکړو. دا ګناه چې مضبوطه اراده دې نه وي که نه او د الله نه په ښه یره نه وي نو د دې ګناه پرېښودل دا ډېر ګران کار دی. که چې دې نه نشه جوړه شي ده ته د هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي چې څو پورې ده فحاشي نه یې کړي، څو پورې ده د پردو جنکو سره رابطې نه یې کړي، څو پورې ده د جنکو تصویران نه یې کتلي. او بله خبره ډېره اهمه، اول خپل ځان ته کوم بیا تاسو ټول نصیحتونه زما ځان ته هم دي بیا تاسو ته چې الله چې د باندې کومه پرده راچولې ده که نه په دې مه دوکه کېږئ. که ستاسو دا خیال چې په ما خو الله پرده راچولې ده زما چاته څه پته لګي او د دې د لاسه طریقې په دې ګناهونو کې ورننوځو ته دوکه شوی. که دا پرده ده نه الله یو ورځ اوچته کړه که نه یو ورځ نو قسم مې دې په الله څوک به رسره لاس هم میلاو نه کړي. شکر د الله ادا کوه چې دا پرده ده نه اوچته نه کړي او دا ګناهونه مه کوه. موږ په دې پردې سره دوکه شوي چې یاره موږ که څوک ډېر الله والا خلک کیږو زموږ چاته پته نه لګي. دا خو د الله په لاس کې ده. داسې دا پرده د انسان نه اوچته کړي چې دنیا ته دې څه ښکاره کړي تپوس یې مه کوه. نو په دې مه دوکه کېږئ چې یاره په ما پرده پرته ده. بله خبره د دې مخلوق نه چې څومره حیا کوي او یریږي که نه د دې نه زیاته او زیاته او زیاته د هغې الله حقدار دی. چېرې موبایل کې دا شی اکثر به کې داسې چې مجلس کې کښېني دا زر به پکې تلاوت ولګوي او داسې ځان به تقوادار کړي او ځان به ښه سړی کړي او ځان به وایي مونږ خو یو پکې دا ګورو او مونږ دغه ما پرېږده او بل پرېږده او بل پرېږده. مونږ ته که د هر څه پته ولګي جدا خبره ته د الله نه نه شرمېږي. او ځکه ما څو څو پیرې د ملګرو ته دا خبره کړې ده چې را بعض کسان پکې د موبایل دا هسټري زر ډیلیټ کړي چې دا څوک ویني بې سواله څوک چیک نه کړي چې تاریخ راوباسي چېرې ده څه څه کتلي. دا هسټریانې پرېږده که دا راوځي هم د دنیا شرم دی لږ شرم دی.